کم سړی روټۍ اخوري او په درستخوان باندې بوچړي پاتې کیږي دی هغه بوچړي خوري د ده په اولاد کې به الله پاگل او لیونی بچی نه پیدا کوي چې دی د خوراک د درستخوان بوچړي خوري د ده بچي به ذهینان دی کې به پاگل نه وي دی کې به لیونی نه پیدا کیږي د ده په اولاد کې چې کله دی دا بوچړي د درستخوان نه راځي او د درستخوان بوچړي خوري د اولاد به بالکل سلیم العقل عقلونه به برابري د اولاد سنت طریقې ښیي بچیا سنت طریقه دا ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درستخوان چې هغه د سرمنې و او داسې ګول شکل کې درستخوان به ګول شکل کې او د سرمنې و د امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روټۍ چې د هغه په درستخوان باندې خوړله ډېره ښه رهنمایي به یې د صحابو کوله داسې استاز دنیا نه و لیدلی یو کس وله راغی نبی علیه السلام خواله راغی چې نبی علیه السلام وکتل نو هغه د پیتلو ګوته په لاس کړې وه د پیتلو نبی علیه السلام ورته وی ما ته د بوتانو بوی راځي ما ته د بوتانو بوی راځي بل کس راغی د وسپنې ګوته یې په لاس و د وسپنې د عامې د وسپنو دا ګوته یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی ما ته د جهنم بوی راځي ما ته د جهنم بوی راځي نن خلقو لاسونه ډک کړي دي بس سو پیتل او سره زر نبی علیه السلام منع کړي ده چې زما د امت نارینه بس سره زر نه استعمالوي او نن چې د وړوکي 2 مهینو د سرو زرو ګوتې ورته اول ابتدا په شروع د خلاف سنت نه وکړي کس راغی ګوته یې په لاس کړې وه د سرو زرو نبی علیه السلام ورته دا مه په لاس وه او یې ښه په بله پیر راغی نو د وسپنې په لاس کړې نبی علیه السلام ورته دا مه په لاس وه ښه په بله پیر راغی د سپینو زرو یې په لاس کړې وه نبی علیه السلام ورته وکتل نو غلی پاتې شو مطلب دا چې دا استعماله وه ښه کو د سپینو زرو استعمالی نو خیر دی خو د وسپنې مه استعمالوه او د سرو زرو مه استعمالوه صحابو ته به کله وی ما ته د جهنم بوی راغی کله به وی ما ته د بوتانو بوی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ډېره ښکلې رهنمایي کوله ډېر ښایسته ښایسته خونې به یې صحابو ته ډېر ښکلي به یې پوه کړل نن سبا تاسو وګورئ د څومره خلقو په لاسونو باندې دا عامې د پیتلو د وسپنو ګوتې لګېدلي نبی علیه السلام ما ته د بوتانو بوی راځي یوه پیروی ما ته د جهنم بوی تې نه راځي دا به نه په لاس او چې د سپینو زرو یې ولیدله نو خاموشي وکړله چې د سپینو زرو ګوتې استعمالول ټیک دی او صحابي وایي موږ منع کړو چې په 2 ګوتو به ګوتې نه په لاس وی نو صحابي بیا وی هغه 2 ګوتې دا دي ښه داسې کړه صحابي نو یوه دا شوله یوه دا شوله په دې 2 ګوتو به یې نه په لاسه او په دې خو په لاسېږي نه نو خو دا شوله او دا شوله که په دې په لاسه که په دې په لاسه که په دې لاسې په لاسه او که په دې لاسې په لاسه دواړه ټیک دي خو په دې 2 ګوتو به ګوتې نه په لاسه امام الانبیا مونږ منع کړو ښکلي سنت په صحابه کرامو ته به یې ډېرې ښکلې خونې کولې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي ما د نبی علیه السلام یو څو څیزونه ولیدل چې نه به یې په سفر کې پرېښود او نه به یې په حضر کې پرېښود وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عین نه دی عین دا به یې په سفر کې هم ساتو په حضر کې به هم ساتو شیشه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به منګس په سفر کې هم ساتل او په حضر کې به هم ساتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تیل نه دی تیل د سر د غوړولو تیل دا به په سفر کې هم ساتل او دا به په حضر کې هم ساتل او بل امام الانبیا به مسواک ساتو هم په سفر کې هم په حضر کې او بل به سرمدانی رنجوګی د رنجو هغه کس وړی نه رنجودانه چې ورته وایي دا 5 څیزونه به امام الانبیا استعمالول ما به ورسره په سفر کې هم لیدل او په حضر کې به مې ورسره لیدل چې نبی علیه السلام سره به دا 5 څیزونه پراته او چې کله به ماسخوتن سملاستو امام الانبیا نو هغه
رنجوګۍ به یې راواغستله، د رنجو هغه کڅوړی به یې راواغستله. یو سلایې به یوه سترګه کې ومږو، بل سلایې بیا به یې دې سترګه کې ومږو، بیا به یې دې کې ومږو، بیا دې کې، بیا دې کې، بیا دې کې. وایي چې رانجه به یې لګول نو طاق عادت به یې لګول.